बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ते दर्स के मुगा फंक्शन हुए ने मुगा द्वारा कमा फंक्शन दलोदल यो बिल्ट इन यो हम यूज़र डिफाइंड बिल्ट इन मतलब तैयार जोड़ शी फंक्शन है और यूज़र डिफाइंड मतलब ये प्रोग्रामर खपल ज़ान ते मुश्किल हल लपारा जोड़वी ये तो मुगा वेले यूज़र डिफाइंड या प्रोग्रामर डिफाइंड हम वर्ता वाई सही ना लका गोरी मेन वंदे यो मेन हम यो फंक्शन दे मुग सरा तैयार बिल्ट इन दे और दे में यो कार दे खास कार तर सरा कवी दे कार څه شي دا एग्जीक्यूशन کوي دینه بغیر एग्जीक्यूशन نه کیږي پروګرام چې رن کیږي شروع کیږي د دې نه شروع کیږي او دا هم باید تاسو په یاد وي چې څومره فنکشن تاسو جوړه کوي یوزر ډیفاینډ هغه به تاسو په مین فنکشن کې کال کوئ صحیح ده کال مطلب دا چې هغه فنکشن په خپل سرکار نشي کولای صحیح ښکاره مثال خبره ته موږ سټیټمنټ ورته ورکړه په دغه ځکه this is a message like اوس دا که زه کمپایل رن کم بغیر کال کولو نه په مین فنکشن کې نو دا فنکشن په خپل سردا نشي کولای دا پرنټ کی ماته نو دا فنکشن که غواړي کار وکړي کار تر سره کړي ایگزیکیوټ شي باید په مین فنکشن کې دا کال کیږي څنګه دا هغه فنکشن نوم به ولیکي او سره په پرنتیسس دولانه ولیکي اخر کې سیمی کولن वो सिर्फ द कॉल की बस दे फंक्शन द विल की कार शुरू का दे बॉडी के दे ब्लॉक के हर से शेरी हगा व इजरा की था कंपाइल एंड रन खदल तो बल खबर है बाज वक्त के मुंग खाली फंक्शन लरो यानी पैरामीटर्स न लरी सही पैरामीटर्स से मतलब कि दिस द मेन फंक्शन नागे तस मालूमात रोलेगम चागा पा मालूमात बांधी कार तर सरे की उस पैरामीटर्स न लरी खाली दादा सही सिर्फ د دې کال کولو هدف دا ده چې د فنکشن د موږ وایو د بلاک کې د باډي کې چې هر څه دی هغه ایگزیکیوټ کا خلاص نور موږ نه معلومات ما اخلا نه اخیستل شي ته صرف پیغام پرنٹ کا بس کمپایل رن کا نو من فنکشن کې کال کړه هغه فنکشن ایگزیکیوټ شو فنکشن نو هغه باډي کې چې هر څه ولا هغه ایگزیکیوټ شو کلیر او که تاسو کال نه کوي نو ما کمنټ کیونی مطلب دا نه د کال شوی اوس تاسو کمپایل رن کوي دا تاسو ته هیڅ ریزلټ نه درکوي ایگزیکیوټ کیږي خو ریزلټ نه درکوي ولې فنکشن په ساده لفظو کې ویده ده دا باید راویښ شي کال شي انواک شي انواک کول لپاره کال کول لپاره باید تاسو د فنکشن نوم په مین فنکشن کې ولیکئ سره د پرنتیسس اند دین سیمی کولن یعنی هیچ امکان نداره که بدون کال کردن فنکشنتان کار اجرا کنین نه خیر اجرا نمیتونه کدام کار شما باید 100% هر فنکشنی که میسازین او باید کال شود در مین فنکشن شما میتونین یک فنکشن با ده دفعه شما او را کال کنین مشکل نیست طور مثال ما داخل اند آف لاین نوشته میکنم صحیح است میم بار دومی را کال میکنم کال کردین این دفعه کمپایل رن کنین دو دفعه کال میشه یاد داشته باشین بار اول که کال میشه این فنکشن یک دفعه اگزیکیوت بشه برتانی کار اجرا میکنه بار دوم که این نمی کار ازو خلاص شد یک دفعه که او را کال کردیم پس دوباره که او را کال کردیم از سر فنکشن نو میشه ریفرش میشه از سر اونو کار باز اجرا میکنه یعنی ما که بار اولی را کال کردیم و بار دوم کدام ربطی نداره این جدا کال شده این جدا کال شده صحیح دو دفعه سه دفعه را کال کنیم به این معنی فکر کنین یک بتن شما ساختین در یک ماشین در یک ریموت یک بتن ساختین و بتن شما یک دفعه شاید پرس کنین از او کار بگیرین دو دفعه پرس کنین سه دفعه پرس کنین تا پشت سر از او هر کدی که موجود است او کار اجرا میکنه درست است اصل کانسپت فنکشن ها و کال کردن همی است که ما از یک فنکشنالیتی را از او که کار میکنیم به طور مثال با شکل ریموت باشه با شکل یک بتن باشه صحیح است د ماشینا شما ببینید زیاد فانکشنالیتی هست د موتور ببینید موتور بسیار خوب مثال است برای فانکشن ها گیر است گیر کلچ است صحیح است بریک است دو چیز است چراغ داره نه دو ریموت داره وقتی که شما یک فشار میتین یک دکمه را که چراغ روشن شود شما میفهمید پشت سر چی میشه نه خیر ما صرف بتن فشار میتیم خلاص خود اینمی بتن فشار دادن این یک نوعی طور است که فنکشن کال میکنیم این دا مین فنکشن صرف اینمی قدر کار ما میکنیم خلاص دیگه خود فنکشن کار خود اجرا میکنه برای هر کار که ساخته شده او کار اجرا میکنه
و شاید ما داها فانکشن ها داشته باشیم در یک پروگرام و هدف فانکشن چی بود؟ تقسیم کردن کد ما در هر بخش، برای هر بخش جدا جدا فانکشن ها جور میکنیم، میسازیم. در مثال شما میگین که یک فانکشن ها میسازیم که منی اکسچنج چیز کنه، اجرا کنه. بطور مثال افغانی دلار در افغانی تغییر بده در یک پروگرام. شاید یک بتن داشته باشه دامو پروگرام، دامو سافتور شما یک دیگه بتن دارین که او را فشار میدین چی میکنه؟ یوزرنیم پاسورد را چک میکنه. حالا یوزرنیم پاسورد جدا چیز است، منی اکسچنج جدا چیز است. صحیح است؟ همین پیسه را که باید دیگه تغییر میده کرنسی را. درست است؟ شاید دو فانکشن باشه. یک دیگه فانکشن باشه شاید چی کار اجرا میکنه؟ زبان تغییر بده. یک دیگه فانکشن میسازیم در وقت. درست است؟ ما سه فانکشن ساختیم. هر سه فانکشن شما از طریق بطور مثال بتن پرس میکنین، یک کلیک میکنین، یک کال میکنین و یک مانویس. درست است؟ در آینده که شما در سافت کار میکنین پشت سر یک بتن اینمو تو کد میکنین، وقتی که کلیک میشه این فانکشن کال میشه. فانکشن که کال شد او کار اجرا میکنه. درست است؟ خب فانکشن فایده زو چی است؟ زیاد فایده داره. یک فایده زوی نمی است که کد ریوزیبیلیتی را به وجود بیاره. کد ریوزیبیلیتی به این معنی که اگر ما یک فانکشن است که داخل از یک استیتمنت اضافه کنیم، این در استیتمنت چی میشه؟ برای ما یک پیام نشان میده. اگر ما این فانکشن یک دفعه کال میکنیم، یک دفعه برای ما نشان میده. امو فانکشن بار بار کال کنین، بار بار براتون می کار اجرا میکنه. این ما میگیم کد ریوزیبیلیتی. بین امروز ما یک دیگه مثال میکنیم به خاطر کد ریوزیبیلیتی. بین لوپ داخل نمی فانکشن استفاده کنیم. ببینید ما شاید در اول من سوال کرده باشم از پیشتان، اگر ما یک لوپ بگیریم به طور مثال وایل میگیریم، وایل باید شما زیاد استفاده کنید. در آینده ما استفاده زیاد میشه. شما ببینید فانکشن فعلا نمیبینیم. درست است؟ در من فانکشن کار میکنیم. انمی وایل است. درست؟ یک وریبل داره. این از کجا شروع میشه؟ از یک. صحیح است؟ از یک شروع میشه تا به کجا میره؟ خب شرط میمانیم تا به 10 J++. ما میخواستیم که اعداد پرینت کنه یک تا به 10. میام J and then end of line. این به این معنی این لوپ که تکرار میشه هر بار، while لوپ چی میشه؟ این قیمت J را برای ما پرینت میکنه. طوری که فار بود while با مو شکل است. سه بخش داره در هیدر. سه بخش خدا را خب با می شکل انیشیلایزیشن در داخل وایل لوپ میشه، در بالا میشه. نه در بالا میشه. و بعد تو چی میشه؟ انکریمنت در کجا میره؟ بالا استیتمنت. صحیح است؟ بالا استیتمنت داخل لوپ وایل به این شکل. درست است؟ و آخرم سمیکالن. یاد دانست؟ نه همدلته وایل لوپ کې باید همدلته که غواړې پوره اعداد وګورې پرنټ کې درته سټیټمنټ نه بعد ګوره هغه پوره اعداد نه بیا کته ګوره کته دا دلته راوړې کنه نو سکی ګوره د سکی ها ګوره کله دا دلته راوړم نو ترتیب هغه د فار غونډې دی. ګوره اول انیشلایزیشن کېده کنه په فار لوپ کې، بیا کنډیشن چک کېده، بیا کار اجرا کوو هغه سټیټمنټ صحیح ده، بیا انکریمنٹ کېده. دلته هم داسې سیم ټو سیم. څه شو؟ د این فرق نمیاد پروسس، د سنتکس فرق داره خلاص. اگر شما J++ پیش از استیتمنت بیارین باز چی میشه؟ باز ببینین باز هم اجرا میشه. قیمت J چند است؟ یک. آیا یک کوچکتر از 10 است؟ بله. ببین پیش ازی که نمیره پرینت کنه یک باز هم اضافه میشه همراه J که 2 میشه. 2 را براتون پرینت میکنه، یک را پرینت نمیکنه. از 2 شروع میشه. چرا که امو یک که پرینت میشد پیش ازی یک امرای J یک دیگه اضافه میشه. درست است؟ قیمت J چند است؟ یک. خب قیمت J یک است، یک کوچک از 10 است. بله J++ هم میشه، باز پرینت میشه. سوای استاد ته لاندې د سیاب نه ولې یو لس زنه وایم مخکې یو وایم استاد سیاب نه لاندې وکړي بیا په راځي بیا یو په خپل شاملېږي. آل 11 چیرې آمد؟ باید بیا 11 ګورې J قیمت څو ده؟ یو. J کم دی د لسونه؟ بالکل.
راځي جے پلس پلس شو دوه پرنټ شول فکر وکړه لس هم پرنټ شول صحیح 11 ولې راغی لس پرنټ شول بیرته ګوره چې شرط چې کېږي دلته که نه دکې لس دي که نه نو لس سره مساوي دي که نه دي او لس سره یو بل هم جمع کېږي بیا 11 لسو پورې ده لیکن شرط نه وروسته انکریمنټ کېږي که نه د سټیټمنټ نه مخکې یو جمع کېږي فکر وکړئ لس پرنټ شو صحیح لس پرنټ شو لس چې پرنټ شو دلته خو دا نه کېږي که نه بېرته شرط چک کېږي وایي لس سره مساوي دي بلکل لس جمع 11 بیا پرنټ کېږي بیا ځي شرط چک کېږي 11 پرنټ کېږي دا غلط دی دا ځواب صحیح نه راځي او ډېر فکر هم مه کوئ په دې باندې ګورئ تاسو دغه چې مخکې راوړ د دې په وجه 11 کېږي لس چې پرنټ شو که نه اوس به دوه چې لس پرنټ شو شرط غلطېږي ولې غلط چې لس دي که نه جې کې نو جې د لس سره خو بیا هم مساوي ده که نه 11 کېږي هم چې شرط صحیح ده 11 بیا پرنټ کېږي وروسته شرط چک کېږي پوه شوئ او دې کې ټینشن مه کوئ تاسو دا غلط راځي اکزیکیوټ کېږي ځواب درته ښیي خو غلط تاسو چې شی غواړئ هغه نه راځي هلته یو کم شو وروسته یو زیاتېږي اوس ګورئ اوس بالکل صحیح ځواب درکوي کوم عادت چې ته غواړې یو نه لسو پورې خبره دا نه وه چې دا څنګه کار کوي خبره دا ده ما ورته ویلي چې یو نه لسو پورې عادت پرنټ کړه دی پرنټ کړل همدغه لوپ دی ما ته د څو نه څو پورې عادت پرنټ کړي د 50 نه 100 دی پرنټ کړي کولی شي یعنې دغه نه زه دا وایم یو نه لسو پورې دې هم پرنټ کړي 50 نه 100 دې هم پرنټ کړي کولی شي باید څه وکړم شنو؟ نه فنکشن ته نه ځم زه همدا وایم چې څه وکړم نه ببینید شما نه د فنکشن میرین نه د دوال میرین نه د نستل میرین د همین لوپ برای ما جواب بدین ای میتونه اینم یک لوپ دو نوع اعداد پرینت کنه نمیتونه نه یا ایره تغییر میدین 50 ایره 100 میسازین یک دیگه لوپ هم میگیرین جدا بخاطر 50 و 100 مترست ایره داخل فنکشن میگیریم خلاص یعنی کد ریوزیبیلیتی ایره میگم فنکشن چی میگه فنکشن میگه ما از یک لوپ بار بار استفاده میکنم از یک لوپ به شکل مختلف this is called code reusability نمی قیمت ها را برش اینمو تو مشخص نمیکنیم اینمی را وایل میگیریم اینمی را از این انتقال میدیم درست است یا فار میگیریم مشکل نیست هر کدامی که باشه مشکل نیست دا وایل با آخر دا خوز از دو وایل اخلی نستد اخلی هر چیز اخستله شه با فنکشن که مشکل نشته صحیح ده رازو دلتا اول گوره زه قیمتونه د کوم ځای نه ورلیږم د مین فنکشن نه ورلیږم زه شو فنکشن ته وایم چې ته یو قیمت واخله یو او بل سل یا یو او لس دلته فکر وکړئ ښه ما زه یو ورلیږم او لس ورلیږم چاته دې فنکشن دې ته وایم چې ښه د دواړو ته ذخیره کولی شي او ځکه پیرامیټر باید ولري انټ ا کاما انټ بی هر څه اخیستلی شي x y اخیستلی شي نه چرا که دو مختلف قیمت ها هستند صحیح یک و در پرامیتر قوانین مدور است که شاید اینمی در تایپ تغییر شود شاید فلوت باشه باز چی میکنه صحیح با خاطر از اون اینجا باز چی باشه این جدا جدا میکنه چون درست است اوس ګورئ یو چیرته ذخیره شو a کې لس b کې دا هم نه هېرېږي که نه دلته به راشم انټ j د وایل لوپ لپاره ما داسې لیکه یو زه لیکم a کې یو ده که نه چې مین فنکشن نه ورته راغلی هغه مې ورکړه j ته راځم دلته وایل ته وایم وایل دا j د اوس تر کوم ځای لاړ شي مساوي کوچنی لس چا کې دي کوم ویریبل کې ذخیره دي b پورې دې لاړ شي صحیح شو بس خلاص خبره ده کنه را بشم دلته ورته وایم چې سی آوټ دلته راشه ورته جې پرنټ کا او اینډ اف لاین ولیکه او بیا جې پلس پلس د جې قیمت څو ده a د جې قیمت a ده a کې څو دي یو
جې تر کوم ځای پورې لاړ شي تر بي بي کې څو دي لس جې باید یو اضافه شي تر څو چې بي یعنې لسو ته ورسېږي که نه دا هر ځل چې یو پرنټ کېږي بیا جمع کېږي دوه بیا دوه د لسو نه کوچني دي بالکل بیا دوه پرنټ کېږي بیا درې بیا کوچني د لسو نه دي بیا درې پرنټ کېږي بیا څلور کېږي څلور بیا کوچني د لسو نه دي بیا څلور پرنټ کېږي بیا پنځه کېږي داسې مخکې ځي لیکن عادات د کوم ځای نه ورته را روان دي د مین فنکشن نه اوس دا ځلې ما کال که کمپایل اینډ رن یې کوئ تاسو ته به دا یو نه لس دلته به راشم څه غلطي کړې موږ استاد دا ته اصل کلام دا ورکړه چې مې جوړ کړي کوم ځای کې خبره نه ولې لا تناهي ته لاړ صاد بریکت دکتی چی مانده؟ very good نیم بادی لوپ مانده درست است؟ اینه میره داخلی میاریم خلاص این خب بادی فنکشن است صحیح شو دا نهیر نشی خواه بادی ورطا ورکا بادی چی لوپ بادی اونه لیده خب یا اوت اف کنٹرول کی گی کن خواه کمپایل اینڈن یو میمورو لیگه لس میم فنکشن ما دا پرنٹ کر اس ما لگ مخ کیو ویلے دا ما تا 50 نسلم باید پرنٹ کی نو دوم زلی کال کا دوم زلی او سبا وکی عادات با سنگا کی ورطا بدل بائی کی لائک زوٹا میں چی 50 او سل آخر کې سیمی کولن اوس با چې کله دغه کال شو دا کار ټول اجرا کیږي او لسو پورې خبره ختم شو بیا چې کال کې فنکشن بیا سر نه نوي کیږي خالی کیږي دا ویریبل نوې قیمتونه اخلي a 50 اخلي او b سل اخلي نو د j قیمت 50 دی j کې چې 50 دی د b قیمت سل نو 50 د b نه کم دی بالکل راځي 50 پرنٹ کیږي یو 50 بیا 50 بیا د سلو نه کم دی 250 بیا د سیمه کیږي یو لوپ دی د فنکشن په وجه باندې بار بار استعمالولای شو شو کې نه درځي پر یو شو یو څه درځي څنګه بیا کار اخلو پوه نه شوم شو کې وساده اوس یو څه خطر لس پر یو ځل ورکړي 200% په او درې فنکشن غواړم چې ورکړم د ان درځي پر واټ ښکارا ادا د حروف باخلی کنه اوس ما انټیجر اخیستی صحیح ده کار به ډیټا ټایپ به بدل کې کنه کریکټر به واخلی صحیح ده او دا کاسټینګ به وکي کاسټینګ مطلب دا هغه کوډ سیستم به معلوم کی کریکټر کې چې کله ته عادت ذخیره کې ما هدف دا وخه آیا ما دا 4 میتونه می کده ذخیره کنه نه نمیتونه میتونیم استاد خودم و مشکل نشته صحیح ده لیکن این با این معنی نیست که 65 به معنی 65 است اگر شما سیاوت کنین سی جواب چی براتون میده 65 استاد بی نه ای ای را براتون نشان میده سی اچ که است دا کاراکتر که است یا کاراکتر ذخیره خو میکنه خو کاراکتر د سنگل کوتیشن اگر شما عدد برش دادین میتونه خو نمو خود عدد ذخیره نمیکنه کاراکتر یا زور براتون ذخیره میکنه ای برای ای ذخیره نمودن 65 به این معنی است که در سی اچ در اصل ما کاراکتر یا زور ذخیره کردیم که کد یا 65 است درست است شما اینو مطالعه برش روان کنید مشکل نیست خب در بالا با در پارامیتر چی باشه باید کاراکتر دیده تایپ باشه مشکل نیست هیچ سخت نه نه یادوای من دا فیکس معلوم دی 65 است یا شما تغییر نمیدین تمام جهان 65 به معنی ای است ای بزرگ این خود تغییر نمیشه با چیزی هستن که شما باید رو یاد بگیرید استاد 65 دی کد لاس به څه ده استاد دا خو ګورس ایچا خبره 15 پته زره دانی دي کنه نو دا خو مختلف اوس جمع چې د جمع څه ده 3 ساله ای مولې د ای د پرنٹ کا ما 15 پته ذخیره کړای جواب کې ما دا ای خې راځي چې جمع وګورو ښا دلته وګورئ زه 3 ساله عادت ذخیره کوم راځي ګورو 3 ساله د څه شي ده د جمع بعضی مشهور شي هغه به در چا ځدی استاد لازم کنه بیا غواړي ای راځي کنه او به ګورو ته چې وای نو بیا به وګورو ازو لسته براشو نه small a 97 I think so دې بس نشته یو دکا اوس د دې نم باید موږ اوس شی تاسو ته وخایم ولې شران غل پويږي سی پلس پلس کې د شران رانه شي دا اس کی باندې سپو اس کی باندې چې نه لاس کې a کې بیا یو لاس کې b کې تر 15 پر f تر وځه ته ما ته اجازه نه راکې ځکه غلط وای ته
ته بل طرف ته لاړې نمبر سیستم ته لاړې ته زه کوډینګ سیستم ښایم مونږه باز ډېر لوی نه شي ګوره فنکشن او شیر ته لاړو مونږ کوډینګ سیستم لرو ښه مونږ چې لرو کوډینګ سیستم لرو په ټول نړۍ کې یو اسکی ده او بل یونیکوډ ګوره د دې هدف څه ده کمپیوټر په سی ایچ باندې نه پوهیږي نو څنګه ترجمه کوي بیا ولې کار پیج راکړي د سی او ایچ شاته کوډ موجود ده هغه کوډ صفر یو ته اړي پوه نه شوي زه وایم چې 50 چې دی 50 یو عدد دا صفر یو ته اړولی شي مشکل نشته د جمع علامه څنګه اړي جمع علامې لپاره یو کوډینګ سیستم ده په اسکی یا په یونیکوډ کې چې هغه 3 سلیخت هغه 3 سلیخت صفر یو ته اړي اگر ما برای کمپیوتر یک عدد میتیم خب رو خود تغییر میتا هر کس میفهمه عدد است اینمی صفر یک صفر یک نمیاره جمع کنه یک عدد برای ما نشان میتا خب علامات چطور در صفر یک تغییر میتا مستقیم علامات تغییر نمیتا کد سیستم داره او علامات کد سیستم از در صفر یک تغییر میتا خوش وین اته چې هغه نمبرینګ سیستم ده هغه ځان ته خبره اوس د پښتو درې کې چې الف ده الف عربي کې د دې شاته یو کوډ موجود هغه کوډ صفر یو ته اړوي پوه نه شوي نواب خبره او کوډینګ سیستم موږ ویلی و ښه یو وخت کې نو دا هم کوډینګ سیستم ذخیره کوي لس د چا کوډینګ سیستم دی خو ولې ونه ښوده د کومې علامې کوډینګ سیستم ځکه په اسکی کې د هر حرف لپاره کوډینګ سیستم موجود نه ده په یونیکوډ کې موجود ده نو ولې یونیکوډ باندې چلیږي که اسکی باندې سی پلس پلس اسکی باندې چلیږي نو اسکی کې کېدای شي د هر حرف لپاره یا هر کوډ لپاره یو حرف نه وي یو علامه نه وي دا محدود 100 دانې دي دا لیکن دا تقریبا 15 شپېته زره اوسېږي ته په سی پلس پلس کې پښتو دري عربیک ولې نشي لیکلی نه پېژني کوډینګ سیستم نشته هغې لپاره ځکه سی پلس پلس اسکی کوډینګ سیستم باندې پوهېږي نه په یونیکوډ باندې پوه شوی دا انګلیش دا په اسکی باندې چلیږي ټول استادان ته یو کوډ لري بالکل راځي چې ونوي درته وښیم د وړوکي ا لپاره 97 بخاطر چیسته کوچک ا صحیح داسې کوډینګ سیستم نه دی باید تاسو ډېر ټینشن مه کوئ ښه دا ستاسو کار نه ده صحیح ده او کله چې انشاءالله ایکسپورټ لیول ته ورسېدی کوډینګ سیستم یو پروګرام هم جوړو بیا به دې نه استفاده وکړئ خو دا د هغې خبرې پورې چې ان زړې پورې زه غواړم نو بس 15 شپېته نه به شروع وکړې لوی حرف کا غواړئ صحیح ده همداسې به هر حرف به ورولېږي عدد به ورولېږي هلته به سی ایچ کې ذخیره کې پرنټ به یې کې لوپ سره خلاص دې داسې یې وویلې ښه نه خو ما ورونه لېږل که نه خو کار غواړي صحیح ده دې ځای نه زه باید عدد ورولېږم دلته باید سی ایچ وي په دغه ځای کې اوس انټیجر دی که نه دلته به سی ایچ واخلي 4 سی ایچ صحیح شو دا سی ایچ به څه شی ذخیره کوي عدد به ذخیره کوي کم نه کم ځای پورې ورلېږي دلته راشه ورته ولیکه دغه ځای کې سی ایچ بیا 4 کم یو دلته ورته ولیکه چې مثال ایس سټارټ سی ایچ ای اینډ یا ورته ولیکه ای زیډ صحیح شو ای اینډ زیډ زد خپل حروف نه دي دغه زه قیمتونه ذخیره کوم د چا لپاره د کریکټر لپاره دلته زه ورلېږم اوس څه ورلېږم عدد ورلېږم کوم عدد ورلېږم اول ورلېږم 15 شپېته 15 شپېته جمع شپږ څو کېږي شپږ نه وي استاد دا قیمتونه د خپل زړه نه ورته لیکي خپل زړه ورته لیکي چې څه ولیکي نه که ته کوډینګ سیستم د ا نه زړه پورې غواړې بیا به د هغې کوډ ورلېږي 15 شپېته د چا ده د لوی ا ساده زه په مین فنکشن کې نه غواړم چې د ا او د بي او د دې ټولو ساده عدد ګروپ باندې دغه ولیکم ساده کوډونه ولیکم زه غواړم چې صرف په شو کې ولیکم د ا څخه تر زیږ لکه د لسو څخه تر سلو خو زه هم همدا درته وایم ته پوه نه شوې استاده سر مې خلاص و چې ته د هرې حروف ته به خپل کوډ لیکې کوډ به ته ورښیې ای بي سی به هغه درته پرنټ کوي زه دا درته وایم دا مخکې ما څه وکړل آفرین ما د ا ولیکه او 15 شپېته شل څو کېږي ماشاءالله څو کېږي 15 شپېته شل شپېته شل څو کېږي
صحیح شو. نو ته به اوله د درولېږې مثال 15 کاما ورولېږه مثال اتیاوم ټول زه نه غواړم څومره به پرنټ کېده 15 کوډ زی 15 کوډ عدد زی چېرته ذخیره کېږي په A کې یعنی کرکټر ویریبل کې تا یو عدد ذخیره کړه عدد د چا نمایندګي کوي د یو حرف نمایندګي کوي نو چې کله ته د وایل لوپ له لارې نه دلته دغه سی ایچ پرنټ کې صحیح ده چې پرنټ کې دغه سی ایچ پرنټ کې نو جواب کې بس څه درته درکړي حرف به درته درکړي پوه شوې مثال درته وایم چې A پرنټ کا ماته په څنګ کې ورسره څه پرنټ کا دلته سپیس ورکا او دلته زد پرنټ کا دلته هر څه ورکولی شي ضرور نه دلته کنفیوز کېږي بیا آی جے ورته ورکوي مشکل نشته جے ورته ورکوي صحیح شو کو دلته اوس دلته خو قیمت نه ورکوي که نه قیمت دلته خپله شروع کوي اوس دلته قیمت ورکه آی صحیح شو چې قیمت به ورکړي آی قیمت به ورته ورکړي ښه دا پروګرام جوړول غواړي دلته موږ ته 2 ویریبل پکار دي اصل کې اوس آی به د جے چې د تر کوم ځای پورې به ځي تر جے پورې خدام جے د هغه هم جے شو دا به کې کم صحیح ده داسې دلته به څه پرنټ کېده څه شی پرنټ کم دلته آی قیمت آی دا کجا ذخیره شده دا جے ذخیره شده درست است این جے را برتان پرنٹ میک end of l خدا به وګورو چې دا څنګه جواب راکړي ماته دلته یو بل مشکل هم ده که زه غواړم دواړه یو ځای پرنټ کړم بیا به څه کېږي صحیح ده 15 I and J صحیح ده دلته به زه دا پرنټ کړم صحیح شو زه به هلته I پرنټ کړم صحیح ده I به پرنټ کړم او اوس به یې وګورو ښه اوس ډېر اسانه شو ولې اضافه کېږي نه بي ولې نه راځي څه شی باید اضافه کړو دلته دلته څه شی اضافه کړم I پلس پلس کم تاسو څه وایي جواب به ورکړي ته وجیولا شاید باشه جی باز دا کجا رفت صرف شرط لپاره استعمالیږي ښه very good